د مخ حدود د کوم ځای نه شروع کیږي د لغت په کتابونو کې د دې حدود هم ذکر دي زمونږ اسلام داسې نه ده ناقص چې الله یې مخ وینځي څوک چې کوم ځای یې د چا په خپله خوښه نه د لغت عربی په کتابونو کې د وجهې معنی ذکر کړی ده فقها هم د وجهې معنی ذکر کړی د هدایت کې راغله وجهې ته وجهه ځکه وایي چې سړی چاته مخامخ کېږي نو مواجهه په دې مخ باندې راځي نو د مخ حدود داري د غوږ د پوسکۍ نه دی خوا چې دا ځای د کم ته سړه ویلی کېږي د هغې نه درې زن نه لاندې راواخله او دلته چې کم تندي کې ویښته ټوکېږي د ویښته د ټوکېدو د ځای نه راښکته دا د مخ حدود دي دا حدود به خامخا انځي هر چې غوږونه د هغې تفصیل په خپل ځای بیانوو چې غوږونه په مخ کې نه دي دا غوږونه د سر سره ټل دي الاذنان من الرأس پیغمبر ویلي چې دواړه غوږونه دا په سر کې دي نو کله چې د سر مسح کوله بیا به د غوږونو مسح سره بیانوو د الله په توفیق باندې خو د مخ په انځلو کې د غوږونو انځل نشته دی غوږونه به د سر د مسح سره ملګري او د مخ به د غوږونو نه علاوه انځلې کېږي دا خبره لنډه داسې یاده کړه نو کوم ځای چې د ویښتو ټوکېدل شروع کېږي د سر د ویښتو او د زنې نه لاندې پورې او د غوږ د پوسکۍ نه دې خوا دې ته حدود د وجهې وایي او دې ته حدود د مخ وایي د دې انزل په اوداسه کې فرض دي خامخا به سړی دا انځي په دې منځ کې دننه یو بل سنت طریقه راغله چې ډېرو اهل علمو ته واجب ویل لکه اسحاق بن راهوی او دا محدثین دې ته واجبه وایي دا د امام بخاري صاحب استادان دي خو عام علما چې کوم د حدیثو کتابونه موږ وکتل او کوم د شارحینو استدلالات مو وکتل د هغې نه دا معلومیږي چې دا سنت عمل دی او کلک سنت دی په دې مخکې یو بل سنت دی چې هغې ته ویلی کېږي تخلیل اللحیه د ګیرې خلال کول دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه دلیل هغه مشهور حدیث دی عثمان رضی الله عنه فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته دا الله رسول علیه الصلاة والسلام به د خپلې ګیرې خلال کاوه دا حدیث امام دارمی راوړی دی امام ترمذي راوړی دی او سند یې بالکل صحیح سند دی بلکې ما اوس شمارل په مکتبه کې د کتابونو د حدیثونو چې ما یو ځای تراجمه کول نو اته حدیث پکې و د لنډ ټایم کې ما راجمه کړل اته حدیث په دې مسله کې چې نبی صلی الله علیه وسلم به د ګیرې خلال کاوه بیا دوه قسمه ګیره ده یو داسې ګیره ده چې هغه رنګی رنګی ګیره ده او دا څرمن پکې ښکاره کېږي بعضې خلک داسې ګیره ایله راغلي او معمولي شان ویښته راغلي او څرمن پکې ښکاره کېږي چې نری ګیرئ نو د هغې انځل فرض دی دا ګیره به ټوله سړی انځي او د هغې لمدول فرض دی څرمن پکې ښکارېده د هغې انځل فرض دی دې وجې نه هغه ګیرې چې دا کمې لنډې ګیرې دا ملګرې ډېرې لنډۍ د قبضې نه ښکته لنډۍ دا کار ناروا دی حرام دی خو څوک یې لنډۍ موږ د اودس طریقه بیانوو نو په دې باب کې واجبه فرض دا ده چې دا ټوله ګیره به سړی انځي او دا به لمدی ځکه اصول دا دی چې کومه ګیره کې څرمن ښکاره کېده نو د دې حکم د دې مخ دی او د مخ ټول لمدول او انزل فرض دی لہذا د دې ګیرې به منزل فرض دا به ټوله لمدی هغه ګیره چې کومه بالکل رنګی ګیره چې د مخ څرمن پکې ښکاره کېږي او یا بالکل لنډه ګیره دویمه هغه ګیره ده چې هغه اوږده ګیره د کته ځوړنده ګیره د زانګي او غټه ګیره ده او ببره ګیره ده چې د عام مسلمانانو څنګه ګیرې دي نو د دې متعلق دا حکم ده چې د دې به ظاهر سړی لمدی او دا باطن دنه چې کومې جړلې دي د دې لمدول به تا باندې فرض نه دي نو چې د دې لمدول به تا باندې فرض نه دي د دې لپاره یو بل سنت طریقه راغله چې هغې ته خلال وایي بیا به د ګیرې خلال کوې دې وجې نه دا خبره مسله زده کړه چې هغه خلک چې ګیرې ډېرې مشین کوي او د قبضې نه ډېرې ښکته کوي دا د خلال د سنت نه به محرومه پاتې کېږي دا یاد ساتئ ورونو په دې ګناهونو کې یو سپېروالی دی هغه دا دی چې یو ګناه سړی د خیر نه منې کوي ډېر ګناهونه چې راجمع شي سړی د ډېرو خیرونو نه محرومه کېږي ګوره چې غټه ګیره دی هم د خلال په سنت به عمل کې دا به زیاتي سنتي او د دې به تا ته الله رب العالمین زیاتي اجر ورکوي ځکه دا د الله د نبي طریقه ده او چې کله دا ګیره دې مشین کړې وه او بېکاره کمزورې ګیره دې وه یو الله دې سره راخېجوله چې رنګۍ ګیره ده هغه جدا ده یو ته خپله به دې ګیره کې ګوتې وې او دا ورانۍ را ورانۍ او کله به یو طرف ته سرک وباسې کله بل طرف ته
نو ته د خلال د سنت نه محروم پاتې کېږي دا د الله د نبی چې کومه طریقه ده خوږه او مزیدار طریقه ته به د دې سنت نه بدیګره کې محروم پاتې کېږي نو دینه معلومیږي د یو ګناه بوجه سره څومره حدیثونه محروم پاتې کېږي ګوره حدیث راغلی دی او یو حدیث پکې نه دی اته نه روایتونه چې ما وکتل دا راغلي او نور چې ټیم ډیر سره د حدیثو کتابونو مطالعه کوي نو ډیر روایتونه پیدا کی څومره ډیر احادیثي اته په اوداسه کې د دین محروم پاتې کېږي د ګیر دورانولو د وجنه نو دینه معلومیږي چې یو طریقه تا ورانوله نو الله به تا د خیر نه محروم کوي د ډیر دینی خبر نه محروم کېږي لکه خلال یو کلک سنت ده په ګیره کې او په دې کې د الله نبی فرمایلی هکذا امرني ربي زما الله ما ته د سویل د ګیره خلال کوا دا څومره خوږه خبره ده چې رب العالمین محمد رسول الله ته فرمایلی د ګیره خلال کوا د دینه با د بونډي ګیره والا ملګری محروم پاتې کېږي زمانه مخه پکېږي او خپل ځان باندې رحم کول پکار دی په دې خبرو باندې چې څو بر بسړه د ګيري سکولي او د سپینې ګيري برالي سړه بسکولي پکار دا د سنت طریقې مطابق سړه برابر کی او د الله د نبی سیرت مطالعه کوي بای کی دا ګيره وګورئ دا غشتره ترمذی مستقل کتاب لیکل د شمائل ترمذی بنوم باندې دا ترمذی چې ختميږي په اخر کې یو جلد کتاب دی غاټ کتاب دی په 200 صفحو باندې مشتمل د شمائل ترمذی داغه معنی دا چې د الله د نبی پوره شکل داغه پوره صورت او د نبی صلی الله علیه وسلم انګوټه د نبی شم ګوته مبارکه داغه سر داغه ګیره داغه بریت داغه کمی جامې دی لباس پنسي داغه چپل داغه وخته داغه بالغ داغه تولای داغه کمره کې کټ داغه مسواک دا ټول خبرې به د اخري جلد کې ذکر دي ته چې کله مطالعه کوي نو ته ګویا پیغمبر ته مخامخ ګور د سیرت حالات به جوړيږي چې کله دا مطالعه کوي نو دا زمونږ د نبی خپل شکل د محمد رسول الله خپل ګیره ببره ګیره او د ګیره چې صحابه بویل چې کله باغه مخکې په سری منځ کې تلاوت کوو مازیګر او ماسپخین کې په تشو رکعاتونو کې بکله کله هغه سورۃ لوسو په پټ منځ کې نو چا به تاسو کو تاسو به څنګه پیژاندل ودا موږ د څه پیژاندو به استراب لحیته چې د الله د نبی ګیره مبارکه به خوځیدل دا غیر موږ ته پته لګیدل چې نبی صلی الله علیه وسلم په تشو رکعاتونو کې قرات کوي ګیره به خوځیدل دین معلومیږي د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام غټه ګیره وا دا په خپل ځای ان شاء الله بیان کو لیکن دا خبره زما مقصودی و چې په اوداسه کې د ګیره خلال کول د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نقل لی او بدی باب کې ډیر احادیث دی علماء جمع کړی دي بعض روایتونه داغه نظر بیانوم چې د الله د نبی دا طریقه وا چې هغه به د ګیری خلال کو تقریبا یو اته نه روایتونه دي یو عالم په یو کتاب کې جمع کړی دي اته نه روایتونه د ګیری د خلال متعلق یو روایت دغه د عثمان رضی الله عنه د چې مخکې ما بیان کا چې عثمان سے وی رضی الله عنه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخلل لحیته نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ګیری مبارک خلال کاو دا انس رضی الله عنه وګد حدیث ده نبی سم ټول او د سوکه دا غي نه پس د ګیری خلال وکړو دا غي نه پس دا جمله ول استلاها کذا امرني ربي زما رب ما ته بدی طریقه باندې امر کړی دی او دا بالکل حسن حدیث ده بل روایت بدی باب کې دا عمار بن ياسر رضي الله عنه دا عمار بن ياسر وي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته نبي صلى الله عليه وسلم ما ولد بخبل دوانو سرگو باندې چې هغه دس خلاص کو خو دا ګری مبارک خلال او اخر کې دا حدیث امام ابن ماجه په خپل سنن کې راوړل دی امام ترمذی رحم الله په خپل ترمذی چې کوم جامع ترمذی د باغ کې ذکر کړی دی بل حدیث عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ده چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم کور والا ده رونو داوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ نبی سم بجکل او دس کو خلل لحيته بالماء د ګری خلال به کو په وبو باندې طریقې رسته بیانومه دا حدیث حاکم ذکر کړی په مستدرک کې او امام زهبی سے بدی باندې سکوت کړی د حافظ ابن حجر وی تلخیص الخبیر کې و اسناده حسن د دې روایت سند بالکل حسن ده بل روایت انس بن مالک د ابو ایوب انصاری نه دا د شواهد په بنا باندې صحیح روایتونه چې امام البانی په صحیح ابن ماجه کې دا ذکر کړی دی امام زیلعی الحنفی په تخریج د هدایه کې د دې روایتونو تصحیح کړی
تقریبا دا ټول روایتونه د ته نمبر یو کې نو دا تقریبا 8 یا 9 روایتونه جوړيږي چې په دې ټول روایتونو کې د الله رسول عليه الصلاه والسلام نه د ګيري خلال په اوداسه کې ثابت دی چې داغه به د ګيري خلال کاو